نان سیکویترز یوه لاتیني کلمه ده چې په لغت کې د نه څارلو او په منطق کې د ناسم استدلال په معنا ده. پر دې سربیره بیان هم ورته وایي چې د دې پر مټ کولی شو چې د یوې قضیې د پایلو په وری استدلال معلوم کړو. اوس نو راځئ چې د یو ناسم استدلال بیلګې ته ځیر شو. که الف جز سم دی نو ب جز هم سم دی، ب جز سم دی نو الف جز هم سم دی. که څه هم صغرا کبرا او نتیجه ګیري به سمه وي، خو په دې قضیه کې ستونزه دا ده چې نتیجه ګیري د اړتیا له مخې د صغرا کبرا پایلې نه دي. په همدې اساس ناسم استدلال په خپله د اعتبار وړ نه دی. راځئ چې څو نورو بیلګو ته هم ځیر شو. که شرن یو انسان دی نو شرن یو تی لرونکی دی، شرن یو تی لرونکی دی نو شرن یو انسان دی. که څه هم نتیجه ګیري سمه ده خو د صغرا او کبرا له اصولو څخه پیروي نه کوي. انسانان تی لرونکي دي، شرن یو تی لرونکی دی نو شرن یو انسان دی. دقیقه نتیجه ګیري د صغرا او کبرا حقیقت دی چې له هغه څخه ناسم استدلال جوړوي. کیدای شي چې شرن پرته له دې چې یو انسان وي تی لرونکی وي، کیدای شي چې یو دولفین وي، یا هم یو چرمي شاپرک یا هم یو موږک وي. په داسې حال کې چې ټول انسانان تی لرونکي دي خو ټول تی لرونکي به انسانان نه دي. د استدلال ستونزه هم دغه ده. دقیقاً، په ناسم استدلال کې یو ورته نمونه هغه ده چې د وروستي نمونو سره ورته دی، خو دلته صغرا او کبرا ناسمه ده. که الف جز سم وي نو د ب جز هم سم دی، الف غلط دی نو ب جز هم ناسم دی. دلته د نمونو یوه بیلګه شتون لري. که زه یو لوستونکی یم نو تلویزیون کتل مې خوښیږي، زه یو لوستونکی نه یم نو تلویزیون کتل مې هم نه خوښیږي. په دې استدلال کې بیا هم ستونزه شته. د صغرا او کبرا له حقیقت څخه خپلواکې نتیجه ګیري. حقیقت دا دی چې کیدای شي یو کس لوستونکی وي او تلویزیون کتل یې هم خوښ وي، که څه هم د ځینې خلک یوازې یو خوښیږي. که چیرته پایلې سمې هم وي، صغرا او کبرا کیدای شي ناسمې وي چې دا خپله د سفسطې یا ناسمې ادعا په معنا ده. راځئ چې یوه بله بیلګه هم ولولو. د دې بیلګې لپاره نمونه راغلې ده. یا د الف جز سم دی یا د ب. ب سم دی نو الف ناسم دی. او دا هم بله بیلګه. زه مې د خاله په کور کې یم یا په غزني کې. زه مې د خاله په کور کې یم نو په غزني کې نه یم. صغرا او کبرا په دې بیلګه کې داسې کوم څه نه ثابتوي. کیدای شي پایله یې سمه وي، کیدای شي داسې وي چې د دې کس د خاله کور په غزني کې یا هم د خپلې خاله کره چې په کابل کې دی اوسي. نه پوهېږم چې د خاله کور یې چیرته دی. د صغرا او کبرا د دې بیلګې له مخې کیدای شي لومړۍ او دویمه شمېره سمه وي، خو دا پایله هم سمه نه ده روښانه. په پای کې اړینه ده چې پر دې پوه شو. ناسم دلایل کولی شي په واقعیت کې سمې پایلې ولري او منطقي وبرېښي، خو هغه څه چې دوی یې په ناسمو دلایلو بدلولي دي هغه دا دي چې نتیجه ګیري د صغرا او کبرا مواردو څخه پیروي نه کوي. له همدې کبله موږ ویلی شو چې دغه استدلال یوه سفسطه ده. اوس چې د غلطو دلایلو په اړه په هر څه پوهېږئ، نو دغه لاسته راوړنې تاسو سره مرسته کوي چې په یو ښه انتقادي متفکر بدل شئ.